السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل ټول نمبران مو محفوظ کړئ. دوستان که چیرې ستاسو موبایل کې لازمي نمبران وي او تاسو غواړئ چې دغه نمبران د ټول عمر لپاره له ځان سره محفوظ کړئ، دغه به دوستانو تاسو څنګه محفوظ کوئ. نو په دغه ویډیو کې به دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو دوستانو نور وخت مخمه ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو خپل موبایل ټول لازمي نمبران په خپل موبایل کې له ځان سره محفوظ کړئ، دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. له هغې څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې موږ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، دلته به دوستانو تاسو راسئ خپل جیمیل پکې خلاص کړئ. ګور دوستانو زه راغلی یم، په دې کې مې خپل جیمیل خلاص کړی ده او په دې کې ما خپل ټوټل نمبران سیو کړي دي. د هغې کوم دوستانو که زه دا ختم کړم، دلته دوستانو زه راسم خپل جیمیل ته. ګور دوستانو ما ته راشئ ستا په دغه جیمیل کې 163 کنټیکټس دي، یعنې 163 نمبره تا په دې کې پټ کړي دي. اوس دغه نمبران دوستانو په دا جیمیل کې سوي دي. اوس که چیرې دوستانو له ما څخه موبایل ورک سي یا د هغې کوم دوستانو زه موبایل رسټوره کړم، صرف به دوستانو زه راسم په خپل موبایل کې به دوستانو دغه جیمیل خلاص کړم او دا اپلیکیشن به ورسره ډاونلوډ کړم. کله چې دوستانو زه دغه اپلیکیشن ورسره ډاونلوډ کړم، هغه کوم زه کنټیکټس ته ورسم، دا ټوټل نمبران به دوستانو زما په موبایل کې بیرته په خپله راسي. نو که تاسو هم غواړئ چې تاسو خپل نمبران د ټول عمر لپاره محفوظ کړئ، دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ دغه اپلیکیشن به په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او سمپل به دوستانو تاسو هغه جیمیل کې خلاص کړئ په کوم جیمیل کې تاسو غواړئ چې تاسو خپل نمبران د ټول عمر لپاره محفوظ کړئ. دوستانو دغه جیمیل به بیا تاسو نه هېروئ، د دې جیمیل پاسورډ به تاسو نه هېروئ او دا جیمیل تاسو په کوم نمبر باندې جوړ کړی ده دوستانو هغه نمبر به تاسو نه هېروئ. اپلیکیشن کې دوستانو تاسو خپل نمبران سیولی شئ او دا نمبران به د ټول عمر لپاره له تاسو سره محفوظ وي. نو دوستانو که ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت ناخمه ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.